نن به بیا وګورئ د دې ملک حال په دې الیکشن کې څوک به د جمهوریت په نامه ولاړي ووټ به غواړي چا به اسلام په سري ښیي یرونو اسلام په خطره کې دی دا ګیرو والا به ګرځي به اسلام په خطره کې دی ډېر ماله ووټ راکړي اسلام په خطره کې نه دی هغه شپېتو ښځو ته زړه کېږي په هغه اسمبلی کې به چې در سره سومبورې ناست زما رای او زما ایمان دا دی چې د پاکستان نه دوه څیزونه ورک نه دا قوم به د سړي زامن کېږي نه یو دا جمهوریت لفظ نن په پاکستان کې که پیرانی پیر صاحب ژوندی وی نو د هغه ووټ او د ایره منډۍ د ډلې ووټ به یو برابر وی که نه که دا ابوبکر صدیق ژوندی وی نو د هغه ووټ او د ډلې ووټ به یو برابر وی که نه چې څو پورې ووټ سسټم د دې ملک نه ختم نه تاسو به چرې د سرمایه‌دارو د جال نه خلاص نشئ چرې الله به هم د یو ورځې نه په بله تباه کوي د بلې نه بلې له تباه به یې د بلې نه بلې له به یې د بلې نه بلې جمهوریت ټکے دا نن ستا په ملک یو لعنت دی او د ووټ ټکے دا یو لعنت دی ځکه چې دغه قوم دی په 50 روپے خرید کیږي په سلوي خرید کیږي په لس خرید کیږي په شنو چایو خرید کیږي په تورو چایو خرید کیږي د کلی په پاره جنبه باندې خرید کیږي دا څه قوم تاسو چې په دې ملک جمهوریت نامه ایښې ده او ښځې لم د ووټ حق ورکړی دی نو د ښځې په ووټ که ته ممبر کېږي خیر دی او که ښځه الیکشن ته ودرېږي نو بده خبره ده وایي که نه په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ ښځې له د ووټ حق په اسلام کې چېرته دی ودې وایي دا سربه سربه مولیان که نه چې د ښځې ووټ خو د تعالی د ممبر کېږي دی او که ښځې وویلې چې زه الیکشن ته ودرېږم نو دا بده خبره ده سم کار دی الله پاک دی د پاکستان آینده حکومت د ډمو کې امین کوي چې دا خوند خو مو والو که نه د اجراګانو خو مو واغسته د خسرګانو مو واغسته اوس ډمې پاتې دي چې آینده حکومت د ډمې شي تاسو ډمو له د ووټ حق ورکړی دی که نه په پارلیمنټ کې تاسو ډمې کینولې دي که نه دي کینولې کومه ښځه چې په سړو کې ناستې یا د ډمو نه کموي کومه ښځه چې په زرګونو سړو کې ناستې ا د ډمې نه کموي نو په پاکستان اسلامي ملک کې تاسو ډمې خو کینولې دي په پارلیمنټ کې د ډمې په ووټ خو ته وزیر اعظم کېږي او که ډمې وویل چې زه وزیر اعظم کېږم نو دا بده خبره ده دا په هغه وخت کې بده خبره وه چې په پاکستان کې ډمې ته د ووټ حق نه وی دا جمهوریت ټکی په اسلام کې دی خو وګورئ د ابوبکر صدیق د خلافت انتخاب چې کېده زه خدا اسلام پوهېږم او که دا ساربه ساربه مولیان په جمهوریت څه بله معنی نو ما دې پوهېږي زه څه بلایم نه یم چې څوک خورم ما دې پوهېږي د ابوبکر صدیق د خلافت انتخاب چې کېده او صحابه ټول د بیرې د ونې لاندې
د بیرې د ونې لاندې ناستو او انتخاب کېده. بی بی عائشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کشره بی بی وا، فقیها د امت وا، علم دومره لوی چې صحابه به په کومه مسله نه پوهېده نو بی بی عائشه به حل کوله. علم دومره لوی. بی بی فاطمه خاتون جنت د پیغمبر لور د حسنین مور د حضرت علی بی بی دا موجوده وي. دا دواړه بیبیانې د صحابو نه په علم کې اوچتې وي، لیکن د امارت انتخاب چې کېده نو دی بیبیانو ته پکې دعوت ورنکړی شو چې راشئ تاسو ووټ ورکئ د امیر انتخاب کیږي. ولې صحابو ته دا پته و او دی بیبیانو ته هم پته وه چې ښځه د ووټ حق په اسلام کې نه لري، د ښځې ووټ نشته. فقیها د امت پکې نه وه، د ابوبکر لور پکې نه وه، د پیغمبر لور پکې نه وه. نن تاسو چې ووټ حق، نن یو پاکه بیبي بزرګه چې چای لوپټنې لیدلي د هغې ووټ او د ډمې ووټ یو برابر دی که نه دی؟ دا خو تاسو کړي چې ډمه به راپاسي او ستاسو مقابله کې به ودرېږي. سم کار دی، خدای دې مبارک کي. او زه خو دعا کوم چې پرون مې چاته وی مال خبره واوره، خوب مګوره، خوب چې دا جمهوریت او دا لیډران او دا سرمایدار دا په پاکستان کې ژوندي وي. خوب مګوره چې په پاکستان کې به اسلامي نظام راشي. خوب مګوره، راتله خو څه کوي چې خوب مو نه ګورئ. دا یاد لرئ اسلامي نظام به اله راځي چې یو سړی پیدا شي، یو سړی او ټول ملک په متفق شي او انقلاب راولي، او داسې انقلاب راولي چې په هر سرک د وینو ولی بیږي، په هر سرک او په هر سرک وګوره سر لاندې او خپې پاس سړي ځوړند دي. اله به اسلام راځي. تاسو له شرم نه درځي پاکستان قوم ته چې چین ته نه وروسته آزاد شوی دی او چیرمن موزتونګ د هغې مشر و. نن ته ورشه د چین حال وګوره، امریکا ته یریږي. هندوستان تا سره آزاد شوی دی، ته ورشه نن وګوره امریکا ته یریږي. ستا 50 کاله وشو چې تا آزاد شوی، ته تر اوسه پورې په 50 کالو کې د سړي زوی نه شو. په الیکشنونو علاج نه دی د ملک، او نه په الیکشنو دا ملک ټیکېږي. همدغه خلک دی قطع به بدلی شي په بل روپ کې به راشي. همدغه زاړه تلي خلق دي، دا به بیا وګورئ دې کلو ته به درځي او تاسو به ورته ګډېږئ. که ونه شو دا ګیره به رانه کله کله بیا به همدغه چل. انقلاب پکار دی، انقلاب، داسې انقلاب چې د وینو ولې رواني. په ایران کې انقلاب راغی، وزیر اعظم یې توپې ته وتړلو. امیر عباس هویدا 14 کاله د ایران وزیر اعظم پاتې شوی و، توپې ته یې وتړلو. څه وصیت کې
ویل ولې مې وجنئ؟ ویل ته 14 کاله د ایران وزیر اعظم وې او 14 کاله اسلام د خپو لاندې پیمالېدو او تا قدرې نه و کړی. دې نه لویه ګناه ستا بله کومه وه چې غړم شو داسې والوزولو چې غوښې په اسمان کې مرغانو وخوړې. دا پکار دی، انقلاب پکار دی، انقلاب. الیکشنونه د ملک علاج نه دی، همدا خلق به بیا راځي او به ګورئ.